السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او غواړم تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه د تاسو د تلیفون ویډیوګانې، فلمونه، شخصي عکسونه او د شخصي لیکنې د نورو خلکو لاسته ونه لویږي. نو که غواړئ دا کارونه ونه سي، لطفا دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډیره جالبه ویډیو ده او هر څوک چې وغواړي په ډیره اسانۍ کولی سي تاسو ویډیوګانو، تصویرو او هر څه په ګوشي کې چې تاسو وي یو ته لاسرسی ولري او په اسانۍ باندې خپل موبایل ته بوځي. موبایل، کمپیوټر، هر څه ته چې وغواړي بیولی سي. نو د دې لپاره، د دې د مخنیوي لپاره تاسې دا ویډیو تر اخره وګورئ. که چیرته دا ویډیو اول ور تاسې ګورئ یا د ما ټولې ویډیوګانې اول ور تاسې ګورئ، نو لطفا چینل در سره سبسکرایب کړئ یا مشترک سئ. نو راځئ ویډیو به شروع کړو او به ګورو چې څنګه کولی شو له دې کار نه مخنیوی وکړو. نو دوستانو، ځینې وخت تاسو ته کیدای سي یو څوک داسې یو بارکود ولیږي چې تاسو نه وغواړي چې دا بارکود په خپل واتساپ ویب کې سکن که تر څو هسې سیده سي. نو خپل څه درته وایي تر څو تا باور ورباندې وسي او دا کار وکړي. نو هیڅ وخت دا اشتباه مه کوئ. هغه کود اوس تاسو ته ښیم چې هغه کود څه ده او په کوم ځای کې په څه رقم باندې سکن کیږي. نو که دلته دوستانو دلته کود تاسو ته ښکاروم. نو طریقه باندې دا کود ده، ګورو. نو دا کود، د دې کود عکس که چېرته تاسو ته څوک ولیږي، تاسو ته ووایي چې خپل واتساپ دې خلاص کړه، بیا 3 نقطې چې دي هغه اوکې کړه، بیا واتساپ ویب په نامه باندې هغه ووایه، بیا کامره خلاصېږي. کله کامره خلاص شي او دغه کود یې همداسې ونیسئ، اتومات د تا واتساپ د هغو په کمپیوټر یا موبایل کې خلاصېږي. نو کله چې خلاص د تا د واتساپ ټول هغه شخصي عکسونه، صوتونه او ویډیوګانې، لیکنې، هر څه چې وي دته په ډېره اسانۍ باندې ښکارېږي. نو که غواړئ چې دا څنګه دته ښکارېږي یا څنګه خلاصېږي، دا هم اوس درته ښیم. دا اوس د ما کمپیوټر ده، ګورم دا واتساپ د کمپیوټر لپاره ده. که دلته چیرې که ځینې دوستان هم غواړي کمپیوټر لپاره واتساپ ډاونلوډ کړي، نو راځي به د واتساپ دغه ادرس ته به راسئ او دغه دلته لیکلي چې دانلود کردن برای ویندوز 64 بیتی. نو دا به واتساپ د کمپیوټر لپاره دی ډاونلوډ کړي. خو دغه واتساپ ده له موبایل سره باید وصل وي. یو ځای په موبایل کې باید دا واتساپ فعال وي، بیا دلته سکن سي او په موبایل په کمپیوټر کې هم تاسو ته خلاص شي. نو اوس ما دغه واتساپ چې زه کاروم، دا واتساپ ما په ګوګل کروم کې دا ما خلاص کړی ده. تاسو کولی شئ له دغو ځای ډاونلوډ هم کړئ او دلته خپل کمپیوټر باندې څنګه کړئ نصب کړئ. خو ما په کروم کې دا کار کړی ده. په کروم کې زه غواړم کار ورنه واخلم. چې اوس غواړئ دا کود څنګه سکن کیږي، دا طریقه درته ښیم او څنګه د ما ټول پیغامونه، عکسونه او شیان کمپیوټر ته راځي. نو هغه تاسو په هر ځای کې چې وئ، په هر وطن کې وئ، په هر هیواد کې وئ، نو که یو څوک وغواړي دا کار له تاسو سره کولی شي. نو لطفا د دې کود بازي مه خورئ. دوستانو راځم خپل واتساپ خلاصوم او ګورم چې دا واتساپ د هغو بارکود له لارې څنګه له بل چا سره وصلېږي یا له بل کمپیوټر سره وصلېږي. نو رابسو اول دلته دا 3 نقطې ښیي. کله چې واتساپ بخښنه غواړم، کله چې واتساپ خلاصو دلته دا 3 نقطې چې کومې ښکارېږي، دا 3 نقطې دغه تاسو ته وایي چې دا اوکې کړئ، بیا به راسئ کوم ځای ته، واتساپ ویب دغو ته. نو داسې کله تاسو اوکې کړئ، دلته به اتومات ګورو څنګه چې کامره او کمپیوټر راغی چې دا رهنما کوي او ته هم قبلوي. کله چې قبول کړو دا کامره خلاصېږي. نو دا کامره ته باید هغه کود تا نه غوښتنه کوي چې هغه کود ته یې ونیسه. ګوره که زه چیرې دا مې ونیوله اتومات اوس
ګورو سینما واتساپ کمپیوټر کې هم خلاص اوس درته ښیم څرک هم خلاص ده او ګورو اول تاسې نښاني کې زه بیا ورې هم درته ښیم اول دا نمبر ده بیا دا عکس ته توجه وکړئ بیا دا نمبر ده بیا دغه عکس ده بیا دا کمپیوټر کې هم اوس درته ښیم چې دا ټول اسطورې څنګه سوي دي ورغلي دي نو که زه د یو چا عکس خلاص کړم چې صوت ولري مثلا دغه شمیره ده دا عکسونه او صوتونه زه غواړم خلاص کړم دا صوتونه دي او دغه هم یو عکس ده همدا زه اوس کمپیوټر کې ګورم چې دا اوس کمپیوټر ته ولاړل او که نه نو راځو چې وګورو نو دوستانو ګورو چې واتساپ په مکمل ډول باندې دلته هم ورته ګورو کوم مې درته ښودلي وو اول دا عکس و بیا دا و بیا دا و بیا دا نو موږ کوم یو خلاص کړم دا اویا اخر کې شپږ اتیا نو راځو دلته هغه صوتونه عکسونه ګورو یو دنده عکس وکړي دا صوتونه ول هر صوت یې چې اوس وغواړو څنګه کولی شو غږولی شو په دې رقم ګوره د دې نفر مکمل صوتو عکسو او پیامو ویډیوګانې هر څه چې په واتساپ کې تللي راغلي وي نو دغه ټولې څه شي کېږي هغه کس هغه نفر لاسرسی ورته درلودلی سي په دې رقم باندې نو دوستانو تاسې همیش کوشش وکړئ ما څو وارې مخکې ویډیوګانو کې هم ویلي دي چې تاسې خپل موبایل چاته مه ورکوئ کوشش وکړئ چې خپل موبایل هم هیڅ چاته ورنه کړئ ځکه په هیڅ چا باندې اعتبار نشته نو که چیرې خپل موبایل چاته ورکړئ او هغه ناوړه استفاده ترې وکړي نو دا ډیره بده ده که چیرې زموږ چینل مشترک یا سبسکرایب کړی نه وي لطفا زموږ چینل درسره مشترک کړئ تر څو نورې ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در ورسیږي او ټولې ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي څښتن تعالی مو سپارم د خدای